زما نوم رحیم الدین یوسفزی دی په ګورنمنټ پرایمري سکول کانجو چوک کې چې دی ایز ا ایس پی ایس ټي خپل ډیوټي چې راغه ورکومه او نن چې کوم استادان احتجاج راوتی وو کوم استادان راوتی وي دا یوازې په سواد کې نه دی بلکې په ټوله پښتونخوا کې نن په دغه ټایم باندې پریس کلب ته راوتی دي او دا په دې وړه خبره هم نه دی راوتی دي شاته د تیرو لسو کالو یو تسلسل پروت دی چیرې کله هم د 2012 کې زمونږ اپګریډیشن شو دا غي نو وروسته بیا د اپګریډیشن لپاره او د مختلفو ایشوز چې پای کې اډهاکیزم دی پای کې د جی پی فند اصلاحات دي پای کې د ریټایرمنټ اصلاحات دي په دغه صورت کې د دې وس چې کوم صوبایي ګورنمنټ هم دا هغه وخت دا صوبایي ګورنمنټ دوی زموږ سره یو واده وکړه یو بیل پاس کو یو مسودې د سخت کړه چې تاسو اپګریډیشن تاسو وخت دا به کیږي موږ احتجاج ختم کو بیا پکې نگران حکومت راغی او دا غینه ورستو چې کله هم د دې واپس حکومت راغی دوی دا خبرې نه منع منکر دي دوی هغه خبره د سره منی نه هغه کوي خو د دې سره سره په استادانو باندې په مختلفو طریقو باندې چاړي راکاږي کله وی پنشن اصلاحات کو پنشن باندې په خزانه بوج دی کله وی په اډهاک باندې و ټیچرانو لو کله وی د سکولونو نچکاری کو یعنی د دې صوبې حکومت ته په دې ټول ادارو کې مسلې خدای ایجوکیشن اداره چې دا وته یو دسی اداره معلومه شي چې د کم طرف اعلاله او سو سره کې د زم خپل مرزي ده نو د دغه په ضد باندې نن استادان را پاتېدل دي او دا صرف نن نه دي را پاتېدلی بلکې دا به سکولونه هم بندو او په دې ټوله صوبه کې به طالبان هړتالم کو دا غي وخت پوري چې دا کوم واده دی په خپل کړل دا پوره کوي نور کا سکه یو کنه کوي باقی دا چې نوی استادان چې کوم برتی کیږي کوم اکټ چې دی پاس کړل چې بای کې یو استاد دیړی ماري نو خلک به ځانه بهر مکتول نه چې دیړی ول نه کوي نو او حال دا د سکولونو چې په دې دیو په دې دومره اصلاحاتو باوجود نه په تعلیم کې تبدیلی راغله نه به کې څه پروموشن راغله تاسو ګورئ چې د کرونا نه وجه بیا د مختلفو حالاتو وجه هغه سکولونه داسې بدحاله شي دي چې دغې د تصویر هم نشم